پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو د یو مسلمان ورور سره کار یې مانده و، ستا په ما کار مانده و، ما په تا کار مانده و، ته ما لره رالې زه تا لره درلمه، نو اوس زه له تا سره روان سوم، ته له ما سره روان شوې، ولاړو یو کار دی، دا کار زه در کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت 75,000 فرشتې پر دې خبره مقررې کړي چې ته که سهار و تر ماښامه د ده دپاره دعاګانې کوه، او که ماښام و بیا الله رب العزت دې 75,000 فرشتو ته وفرمایي تر سهاره دې سړي ته دعاګانې کوه چې یا الله آباد یې لرې، شاد یې لرې، کامیاب یې لرې، کامران یې لرې، خوشحال یې لرې. ګورې دا اوس په ظاهره باندې عامه خبره ما درته وکړه، پر دا چوک ولاړ یو مسافر و، لاروی و، مهاجر و، پلانی پلانی، یاره ماته دا پلانی کور نه دی را معلوم، گلی و کوڅه نه ده را معلومه، دا پلانی مسجد و مارکیټ نه دی را معلوم، دا به نه راوښیې؟ د الله رسول فرمایي دا ته ورسره راولاړ سولې، ورته ودرېدې، هغه پلانی گلی نه، په هغه دویمه درېیمه گلی کې دا مسجد دی، دا کور دی، دا مارکیټ دی، دا دکان دی، دته دې لار ور وښوله. د الله رسول فرمایي 75,000 فرشتې که تا دا لاره سهار ورښولې وه تر ماښامه دغه فرشتې زما او ستا دپاره څه کوي؟ دعاګانې کوي. که ما او تا د مازدیګر ماښامه بعد دا لاره ورښولې وه تر سهاره دا فرشتې زما او ستا دپاره دعا کوي. یعنې په دې خبره به موږ څومره نادرکه یو، موږ څنګه ناخبر یو د مسلمان څومره عظیم شان دی د الله په دربار کې، د مسلمان څومره عظیم شان دی، بلکې د انسان لوی عظمت دی د الله په دربار کې چې د انسان سره به د انسانیت پر لاره باندې دا خپل مهنت، دا خپل مشقت چې دی هغه وړي. نو د الله رسول فرمایي وایي دا ته چې کله د دې سړي سره روان شو په یو کار پسې ورسره روان سولې، کار سوی یا نه سوی هغه ځان ته خبره ده. د الله رسول فرمایي پر هر قدم باندې الله ستا یوه ګناه در معافوي، پر هر قدم باندې الله ستا یوه درجه در لوړوي. و دا درجه لوړېده د الله په دربار کې زما او ستا درجې نه، دا ګناه معافېده د الله په دربار کې زما او ستا نه. نو به څومره لویه ګناه چې الله رب العزت یې موږ ته رامعافوي، او څومره لویه درجه ده چې الله رب العزت یې وما او تا ته راکوي. نو لہذا د یو مسلمان ورور غم کول، د یو مسلمان ورور غم خوړل، د یو مسلمان ورور سره 2 قدمه تر یو ځای پورې تلل، د یو مسلمان ورور یو کار تر یو ځای پورې ورکول، د الله رسول فرمایي 75,000 فرشتې که سهار تر ماښامه که ماښام تر سهار زما او ستا دپاره دعاګانې کوي، الله آباد یې لرې، شاد یې لرې، کامیاب یې لرې. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو مسلمان رالی بل مسلمان ته وویلې داسې مجبوره یم، داسې محتاجه یم، داسې بېوسه یم، داسې بېبسه یم، ته راځه دا پلاني سړي لره به ورسو، یار ستا شناخته دی یا ستا یار دوست دی، ګوندې ستا خبره ومني، هغه زما پلانی کار راوکړي، خاص کر په دفترانو کې راواخلئ. څوک چاته ووایي چې زما د نادرا، زما د پاسپورټ، زما د سیکرټریټ، زما د ګیس دفتر، زما د بجلۍ دفتر، مطلب ډېرې خبرې دي چې ته یاره شناخت لرې، رشوت نه، حرام نه، ته درځه د الله په خاطر زما سره ولاړ سه. د الله رسول فرمایي پر هر قدم الله 80 نیکۍ درکوي، 80 درجې بلندوي، او 80 ګناوې الله ستا در معافوي. بیا که ته ورسره ولاړې هغه کار دې ور وکړي، یو سړی راغلی ستا و کور ته ودرېدی، زما پلانۍ مسله ده، ته ورسره روان سوې هغه کار یې در وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ته چې په واپسي کې را روان یې له ګناو الله رب العزت داسې پاک کړی یې لکه یو ماشوم چې نن له خپلې موره پیدا سي، د ګناو الله رب العزت څنګه صفا کوي؟ یو ماشوم چې پیدا سي پر هغه باندې ګناه سته، غلا، قبضه، شراب، بدکاری، غیبت، بهتان، حسد، عناد، بغض سته، یو شی نسته. د الله رسول فرمایي ته د یو مسلمان ورور سره روان سوې او بیا هغه کار وسو، دا ته چې ورسره روان سوی وې په دا خاطر چې الله له ما راضي سي، نو بیا هغه کار دې مور وکړي،
او کار دې د الله په خاطر وکړي د الله د رضا دپاره دې وکړي روپۍ دې نه وي مقصد رشوت نه و نورې خبرې په مابینځ کې نه ولې هغه ځان ته خبره ده بیا که د تا ته روپۍ درکړې ستا خو فکر و اراده و نیت دا نه و بالکل پروا نه لري جن وای اخلا لیکن تا چې کم کار کړی دی د الله په خاطر دې کړی دی د الله رسول فرمایي چې سړی دې کله پر کار برابر کړي او ته بیرته واپس جن را روان یې الله له ګناو داسې پاک کړې ستا ګناوې الله داسې در معافي کې دا ستا ګناوې الله داسې در ختمې کې لکه یو ماشوم چې نن له موره پیدا سوی هېڅ یوه ګناه د ده په عملنامه کې نسته داسې الله رب العزت د یو مسلمان په خدمت باندې ګناوې داسې راځي موږ خو په نفلو ډېر غښتلي یو په ذکرو ډېر غښتلي یو په لمنځو منو ضروري دی لازمي دی خامخا به کوو خو زموږ فکر دا دی چې بس دغه الله چې راضي کېږي دا خالي په مسجد کې راضي کېږي بچ ما نیت وتړئ په دې کې الله راضي کېږي یا ورسه وګوره د باندې غریب دی مجبور دی محتاج دی بېوسه دی بېبسه دی تا د هغه پر دوه قدمه باندې خدمت وکړئ اوس دا خو نو ګرانه خبره نه چې چا ستاسو پوښتنه وکړه د پلاني کور چیرې دی یا پلانی مسجد چیرې دی یا پلانی دکان چیرې دی او تا یو دوه قدم ورسره مخ ته سولې هغه پلانی درخته پلانی ګلۍ پلانی موټر چې ولاړ دی دغه دکان دی دغه د الله رسول پر تا کار وکړي وسو د سړي کار وسور معلومه سوله د الله رسول فرمایي ته چې بیرته دا دوه قدمه پر شا راځې یا دکان یا کور یا مسجد یا دفتر ته خو بیرته دا دوه قدمه راشاته سوې له ګناو د الله داسې پاکوي لکه چې په کومه ورځ ته پیدا سوی وې ستا په عملنامه کې ګناوې نه وې نن هم الله رب العزت پر دې دوه قدمه او پر یوه خبره باندې ستا ګناوې داسې در معاف کړي د مسلمانانو خدمت دا مهم دی دا ډېر لوی شی دی عزیزانو بس موږ چې کوم سړی ضرورت نور ته لري د هغه سره تر ماښامه منډه وهو او چې ضرورت ورته لري هغه نظر انداز کړو هغه شاته وګرځو هغه پرېږدو صحیح سنو نو لہذا د الله رسول فرمایي کچیرې تا د دې مؤمن کار ور وکړي پر هر قدم الله اویا نیکۍ درکوي اویا درجې بلندوي اویا ګناوې در معافوي او بیا چې ته په واپسي کې را روان یې داسې به الله له ګناو خلاص کړی یې داسې به الله ته د ګناو پاک کړی لکه چې په کومه ورځ ته پیدا شوې ستا په عملنامه کې یوه ذره ګناه نه وه څونه لویه خبره ده یاره په ظاهره څونه معمولي خبره ده او څونه کوچنۍ خبره ده او څونه اسانه خبره ده لیکن د ګناو په حواله راواخله د الله رسول فرمایي چې سړی حج لره ولاړ سي او بیا حج په داسې انداز وکړي په هغه کې جنګ نه وي جګړه نه وي شکنځا نه وي فساد نه وي دی چې واپس د عرفات د میدان سره روان د الله رسول فرمایي له ګناو الله داسې پاک کړلې لکه چې په کومه ورځ ته پیدا سوی وې یا په کومه ورځ یو ماشوم د خپلې مور څخه پیدا سي څنګه له ګناه خلاصېږي څنګه له ګناه پاکېږي دا د حج څو ګرانه خبره ده لیکن دلته ما او تا ته الله پر دوه قدمه دا خبره چې دا غیشه ده او د امام حسن بصري صاحب رحمه الله فرمایي یو حج سړی وکړي دا فرض دی ټیک دی صحیح سو ادا سو چې د ګرد دنیا خدمت وکړي دا ستا فرضي حج نه په ادا کېږي چې بس فرض حج دی هغه نه غواړي لیکن امام حسن بصري صاحب فرمایي تا فرضي حج وکړي اوس دویم حج ته کوې دا دویم حج دومره ثواب نه لري لکه د یو مسلمان ورور حاجت ضرورت خدمت کار وروکړي ما درته ویل خدمت و حاجت و کار لاره ورښول دي ګلۍ ورښول دي دکان ورښول دي د چا پوښتنه در څه وکړه هغه ورښول دي تر یو ځایه ورسره تلل دي سبحان الله امام حسن بصري صاحب رحمه الله تابعي دی لوی عظیم شخص دی هغه وایي پر حج باندې حج کول دومره ثواب نه لري لکه د یو مسلمان ورور خدمت کول د مسلمان ورور خدمت کول او موږ بیا دا ثواب په دې کې لیدلی دی چې د یو مسلمان ورور کور ور خرابول لاره بندول مطلب د کار خرابول شرارت کول د تاوان رسول نقصان رسول نو چې یو سړی چاته پیدا ورسي له ګناو داسې خلاصېږي لکه چې دی نن د خپلې موره پیدا سوی یا ماشوم له خپلې موره پیدا سوی نو چې د یو مسلمان کار خراب کړي هغه به څنګه وي هغه به څنګه وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله حج وکړي د حج سمعباد چې بیا کله تللی په آخري کې نو بیا رالی زمزم څاته
چې رالی نو بیا حضرت عباس ورته وویل انشاءالله غالبا که عبدالله ابن عباس حضرت عباس ورته وویلې ولې یا رسول الله دغه سولاغه دا رسۍ ګرده د خلکو په لاسو لړلې ده لکه عام طور پر څا باندې رسۍ ډېره خیره نه وي وقوع بله خواته زه تاله تازه اوبه راخلم د زمزم دا مه څښه زه تاله تازه اوبه راخلم پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ول نه 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 ما ته د هغه د خلکو د لاسو اوبه راکړه ما ته تازه اوبه مه راکوه ما ته د داغه مسلمانانو د لاسو اوبه راکړه دا رسۍ خو نو ډېر لاسو وهلي خیره نه سوي ول ما ته دغه اوبه راکړه دا ویلې دا د مسلمان شان دی د الله په دربار کې زه عجبه خبر درته پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت د مدینه شریف سره روانو مجاهدین وو ملګري وو یارانو دوستانو صحابه کرامو نو مکې له روانې د فتح مکې کالو چې مکه یې فتح کوله پر لارې باندې داسې ځای رالی چې یو پاڼ دی یو پاڼ ته نږدې تر دې لاندې بیا د بید ډېره معافي یوه سپۍ چې ده بچیان یې راوړي دي کشني کشني بچیان دلته اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله رالی دې ځای ته راورسېدی نو ویې کتل صحابه کرام دي مجاهدین دي ملګري دي رش دی دربی دی په دا کې دی ډېر پام فکر د خلکو نه وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه کشني کشني بچیان د دې چې کوم دي دغه ته ودرېدی صحابه ورته ویل کرار تېرېږه ځئ داسې نه وي چې په دې بچیانو کې څوک وخېږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه کشني بچیان چې په یو شي کې خوله ووایي اووه واره به یې پرېږدي امام شافعي صاحب رحمه الله فرمایي حدیث شریف هم دی یو واره به یې په خاورو پرېږدي دلته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته هم وایي حضرت عمر فاروق ته هم وایي حضرت عثمان ته هم وایي دا څه مجاهدین صحابه کرام خیال کوئ داسې نه وي چې په دا کشني کوتریانو کې ونه خېږي نو چې د دغه حیوانانو دغه حال دی محمد رسول الله پیرې ته ودرېدی نو د یو انسان به څه حالي د یو مسلمان به څه حالي د یو غریب و د یتیم و د کونډې و د بېوس و بېچاره به څه حالي دا د محمد رسول الله خبره درته کوم جنت په محمد رسول الله ته ضرورت لري پیغمبر علیه السلام مبارک و جنت ته ضرورت نه لري ما او تا جنت ته ضرورت لرو جنت په ما او تا ته ضرورت نه لري لیکن محمد رسول الله بیا څه کوي بیا راولاړېږي بیا درېږي بیا ملګرو ته وایي خیال کوه هسې نه یي چې د حیوانانو کې یو در څخه خوږ